کتاب ولولئ نه پښیمانه کیږئ له شعار سره د کتاب لوست هڅونې کمپاین. ننګرهار کې د کتاب پلورنځیو چلونکي وایي سږکال د کتابونو پلور کې کمښت راغلی. کارپوهان وایي ټولنیزې رسنۍ که څه هم د معلوماتو او اطلاعاتو برخه کې ګټورې دي خو په ننګرهار کې په کتاب لوستلو منفي اغېز کړی. په ننګرهار ولایت کې لسګونه کتاب پلورنځي او خپرندویه ټولنې فعالیت لري خو یو شمېر یې وایي چې کارونه د نورو کلونو په پرتله اوس مهال ټکني شوي. پرمختګ کوي نو ټکنالوژي چې دا مخ ته ځي نو هغه شی چې پخوا په کتابونو کې پراته وو نن سبا هر سړي سره په لاس کې دی، موبایل دی او کمپیوټر دی، مصنوعي ځیرکتیا ده او څه نور موضوعات نو د دې سره خامخا بازار باندې چې دا مطلب اثر غورځېږي. نو پخوا په پرتله اوس چې دی د کتابونو د مطالعې او د اخیستلو او خرڅولو چې کوم دود دی هغه ډېر کمرنګه شوی دی. خو یو شمېر کتاب لوستونکي ورته خپل دلایل لري. د مطالعې هغه ارزښت کم شوی دی او د پخوا په پرتله اوس ورته دومره پاملرنه نه کېږي. یو کې د ټولنیزو رسنیو استعمال دی چې ډېری ځوانانو یا تعلیم یافته کشر هغه ته ډېره زیاته مخه کړې ده. مطالعې فرهنګ کمزوری شوی ده. نو د دې ځینې عمده لاملونه دي چې هغه لاملونه دي اقتصادي لاملونه دي. زیاتره کسان اقتصادي مشکلات لري، د هغوی له وجې نشي کولی د مطالعه. همدارنګه د اوس وخت کې د مصنوعي ځیرکتیا رامنځته کېدل چې په دې کې هم د کتاب سره د خلکو مینه او علاقه کمه شوې ده. مصنوعي له دغو خپرندویو ټولنو یو هم د مومند خپرندویه ټولنه ده چې له تېرو څو لسیزو راپدې خوا خپل فعالیت ته دوام ورکړی. یاد کتاب پلورنځی او خپرندویه ټولنه چې د ننګرهار ولایت په مرکز ښار جلال آباد کې موقعیت لري یو له هغو کتاب پلورنځیو ده چې شاوخوا 2.5 ټوکه کتابونه یې چاپ او خپاره کړي دي. عملیار ساجد د یادې ټولنې مسؤل وایي چې د یادو کتابونو ترڅنګ په زرګونه ټوکه کتابونه په ساینسي او اجتماعي علومو کې ژباړلي هم دي چې زیاته برخه یې پښتو ادب کې ده. آصف صمیم د پښتو ژبې شاعر او لیکوال بیا وایي چې د مطالعې فرهنګ د عامولو لار کتاب او قلم ته د خلکو هڅول دي. همدا اوس ځوانانو د لاسونو سره چې مخکې وو د دې د هواري لپاره موږ حل لاره لټوو. نو هغوی ته مهرباني وکړي کتاب ته د مراجعه وکړي، لوستو ته د مراجعه وخت ورکړي او په قلم دې ولیکي. او دا تر چې دا درې واړه موازي روان نه وي زموږ فرهنګي او معنوي قوت نشي ثابتېدی. د کتاب لوست له دودېدو سره باور دا دی چې ټولنه کې د تاوتریخوالي کچه کمیږي او ځوانان سالمو بوختیاوو ته هڅول کېږي. شفیع الله بهادري، ننګرهار.